کندهار کې د یووالي په نوم د افغانستان په سطحه د فوټبال لوبې پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د افغانستان د 4 زونونو لوبډلې د میوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین اسماعي او سیمرغ البرز لوبډلې برخه اخلي. د سیالیو لومړۍ لوبه د میوند اتلانو او طوفان هریرود فوټبال لوبډلو ترمنځ وشوه چې لوبه 2 د مقابل په 2 کې په مساوي ډول پای ته ورسېده. د سیالیو ته د مرکز کابل څخه د فوټبال فدراسیون مسؤلین، د بدني روزنې مشران، د کندهار ولایت مقام چارواکي او د نورو ولایتونو څخه یو شمېر خلک راغلي وو. د سیالیو کتو ته په زیات شمېر نندارچیان هم راغلي چې له دې جذابو لوبو څخه یې خوند اخیست. نن جمعه به د یووالي په نوم د پیل شوو سیالیو په 2مه لوبه کې شاهین اسماعي او سیمرغ البرز لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېږي.